د هلمند ولایت پوهنې ریاست په هڅو د یو تعلیم دوسته کس ډاکټر محمد خان خروټي په مالی همکاري د 181,000 افغانیو په ارزښت په 128 قلمه لابراتواري وسایلو سره د دوو ښوونځیو د لښکرګاه ښار د وزیر محمد اکبر خان علي لیسې او د ندالي ولسوالۍ د محمد خان خروټي ښوونځي لابراتوارونه تجهیز شول. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري، د مالی او اداري چارو امیر حافظ مولوي عبدالرازق حکیمي، د عمومي زده کړو امیر قاری مولوي عبدالسلام مسلم، د ساينس مدیریت کارکونکو، د انکشافي مسلکي ټیم غړي او یو شمیر خبريالانو ګډون کړی وو. غونډې ته د وینا پر مهال د پوهنې رئیس ښاغلي انصاري د ډاکټر محمد خان خروټي له دوامداره همکاریو او مرستو څخه مننه او ستاینه وکړه او له نورو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو یې وغوښتل چې د پوهنې له بهیر سره د خپلو امکاناتو په اندازه همکاري وکړي ترڅو هیواد د راتلونکو نسلونو د علمي ودې لپاره لا ډیر فرصتونه برابر شي. ورپسې ډاکټر محمد خان خروټي وویل چې پوهنه د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ بنسټیزه لار ده او زیاته کړه چې د هیواد ټول سوداګر او خیرخواهان باید د خپلو اولادونو او د ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره د پوهنې له سکتور سره خپلې مرستې او همکاري زیاته کړي او همکاري زیاتې کړي. د یادونې وړ ده چې د 1400 لومړي هجري شمسي کال څخه بیا تر 1405 هجري شمسي کال پورې د هلمند په اماراتي او خصوصي ښوونځیو کې 50 نوي لابراتوارونه تجهیز او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې په دې سره په ټول ولایت کې د فعالو لابراتوارونو شمیر 80 ته رسیدلی دی.